یم دی وستلی لسیالی لتا مننا کوم زما د عمر مجبوری لتا مننا کوم زما د عمر مجبوری لتا مننا کوم یم دی وستلی لسیالی لتا مننا کوم زما د عمر مجبوری لتا مننا کوم زما د عمر مجبوری لتا مننا کوم زدی اشنا کړم له دردونو او غمونو د نارې په غاړه دلته یوې کورنۍ ته روان یو راغلو دا سړی دیکان ده بیچاره دومره زوبل ده چې هغه کړه چې یو تاسې ووینئ یا د کومې کورنۍ ته چې موږ ورځو په دغه هلته رسېدلي دي چې بیګۍ په کور کې نه لرل جی صاحب حاجي صاحب جوړې خیر بیخي د ځوانانو د خیریه بنسټ له طرفه د ډلو په سر د نارې غاړې باندې دلته یوې کورنۍ ته رالو د حاجي صاحب میز ته راکډه سوی ده دلته خو مقصد په دا ظاهري څهره کې ډېر ښه ښکارېږي خو دی دومره بد مریض ده چې نه نیسي دغه یو بډوګی کښلی دا نور تکلیف لري د کښی دلته دغه د چا کښیزاري کې دغه کړاس ورته وګورئ تعال ورته وګوره بوټونه تعال ورته وګوره چې وټه دا دی پرېږدي په دې حالاتو کې د پښې ټولې چاودې دي دغه ته هغه د تاسې رالېږل سوې مرسته راوړه ځوانانو رالېږلې وه مسافر وه دا غریب ته بیا ورکړئ کور دې ودان چې خدای پاک دې خیر ورته پېښ کړي موږ ولا دومره سره ولاړ وو یو ورې ما بله ورځلې دی له کوره دا د خان د غوا له کوره لږ اوړه راوړه لږ غوړي وه هغه هم سره پاخوکو پېپو شوې دا کړه چې د دا ټولې زاړې پېپو شوې په ظاهري څېره کې په مقصد دی ډېر روغ ښکارېږي خو د ننې مریض ده بدن کې تقریبا دغه بډوګې دغه شی سره زوبل دي بیخي د کار دم نه دلته اوس دا پردو خونو کې پروته کښی